د راشي ولولۍ دولتي عامه کتابتون د ننګرهار مرکزی ښار جلال آباد د عیدګاه جومات په یو څنډه کې دا یوازینی دولتي عامه کتابتون دی چې هر ورځ د ځوانانو د مطالعې لپاره پرانیستی وي. دغه کتابتون ته پخوا په میاشت کې 9000 خلک د مطالعې لپاره راتلل چې اوس یې د تیر په پرتله شمیر کمرنګه شوی دی. په دغه کتابتون کې په مطالعې بوخت ځوانان د کتابونو له اړخه دغه کتابتون د لا مجهز کېدو غوښتنه کوي. دوی همدارس له مسؤلینو غواړي چې دغه کتابتون کې د پاکۍ او انټرنیټ او یو شمېر نورو ستونزو د حل په برخه کې د پام وړ اقدامات ترسره کړي. یوه ستونزه دلته دا ده چې د پکو نشتون دی. بله دا چې دلته خو دغه د وای فای لګېدنه زه وایم چې په نورو مملکتونو کې یا په نورو هیوادونو کې به وي، خو دلته نشته دی. قلم خاوندانو څخه موږ دا غوښتنې لرو چې د طب په برخه کې همداسې د اقتصاد په برخه کې، د زراعت په برخه کې او د شریعت په باره کې داسې نورې ډېرې برخې دي چې دلته موږ سره موجودې دي. په دې کې موږ سره همکاري وکړي او دغه د ننګرهار عامه کتابتون چې دی دغه موږ ته غني. د راشي ولولۍ عامه کتابتون مسؤلین مني چې تر پخوا په دغه کتابتون کې د مطالعه کوونکو شمیر کم شوی، خو لامل ګرمي او د ګرمۍ په موسم کې د ښوونځیو، پوهنتونونو او نورو ښوونیزو ادارو رخصت یادوي. دوی وایي کتابتون د کتابونو له اړخه تر پخوا غني شوی او هره میاشت ورته له لسو نیولې تر سلو کتابونه راوړي. ګرمي زیاته ده او خلک هغسې نه راوځي. نو یو علت دا دی چې ګرمي زیاته ده او بل علت دا دی چې د ښوونځیو رخصتۍ دي، نو له دې وجې. او بل دریم لامل دا دی چې دلته به ډېر خلک د امادګۍ شاګردان به دلته راتلل، خو په نږدې وخت کې د کانکور ازموینه ورکړل شوه. دوی همداره زیاتوي چې د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین دې ته ژمن دي چې دغه کتابتون ستونزو ته په وخت رسېدنه وکړي. پکې شته خو کم دي، نورو ته اړتیا شته. پکې اخیستې دي، صرف هغه م کړی چې بلې تیر شي او هغه ولګول شي. موږ ارکنډیشنونه هم دلته لرو، خو برقونه دومره ضعیف دي چې دا توانایي نه لري چې ارکنډیشنونه وچلوي. د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین وایي د مطالعې د دودونې په موخه یې بېلابېلې برنامې جوړې کړي او په راتلونکي کې هم د یو شمېر برنامو د جوړېدو پلان لري. د دوی په خبره هڅه کوي دغه ډول کتابتونونه په یو شمېر ولسوالیو کې هم جوړ کړي تر څو د ولسوالۍ ځوانان پکې مطالعه وکړي. سباون ساحل، وحدت نیوز، ننګرهار.